د خپلې ښځې سره د کوروالي په وخت کې د پردۍ ښځې سره په خیال کې زنا یا جماع کول د دې حکم په اسلام کې څه دی؟ آیا دا کوم نقصان او ګټه لري او که نه؟ د دې مکمل اسلامي ځواب او تفصیل را سره په همدې ویډیو کې وګورئ. له هر څه مخکې درته سلامونه وړاندې کوم په دې هیله چې روغ جوړ به وئ. دوستانو، نن یوه پوښتنه راغلې ده چې د پردۍ ښځې په خیال له خپلې ښځې سره جماع څه حکم لري؟ نو دا چې پوښتنه څه ده او ځواب یې څه دی، د دې لپاره راسره ویډیو تر پایه وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. پوښتنه: که چیرې یو سړی له خپلې ښځې سره د کوروالي پر مهال په خپل فکر کې د یوې بلې نامحرمې ښځې تصویر جوړ کړي او بیا له خپلې مېرمنې د بلې ښځې په نیت خوند واخلي، نو د دې حکم څه دی؟ همداراز طب یا روغتیا پالان په دې اړه څه نظر لري؟ ځواب: سړی باید کوښښ وکړي چې داسې ناوړه فکرونو ته په خپل ذهن کې ځای ورنه کړي، ځکه په دې سره یو خو هغه سکون او آرام چې سړی یې خپلې مېرمنې سره احساسوي ورو ورو ختمیږي، بل دا چې سړی د خپلې مېرمنې له محبت نه محروم کیږي. همداراز له داسې فکرونو سره د انسان ذهن په یو خیالي دنیا پورې تړل کیږي. کله چې یو انسان له خپلې مېرمنې سره نږدېوالی کوي او په ذهن کې د یوې بلې ښځې تصویر جوړوي، نو په لومړیو کې به ورته دا کار جالب او خوندور وي، خو قرار بیا د سړي تقاضا او غوښتنه زیاتیږي او بالاخره دې کار ته تشویقیږي چې له یوې نامحرمه ښځې سره زنا وکړي. همداراز له دا ډول فکر او سوچ سره انسان رواني ذهني حالت ته هم ډېرې ستونزې پیدا کیږي. له داسې سوچونو او فکرونو سره انسان د افراط حد ته رسیږي او د ګناه لور ته تشویق کیږي. نو باید له دا ډول فکرونو څخه انسان بالکل ځان وساتي. او که څوک د خپلې مېرمنې سره د کوروالي یا نږدېوالي پر مهال دا مسنونه دعا اللهم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا ولولي، ان شاء الله دی به له دې ناوړو سوچونو څخه خلاص شي. دوستانو، د نن ورځې ویډیو مو تر همدې ځایه وه. په دې هیله چې ستاسو به ځواب حاصل شوی وي. د نورو ښایسته معلوماتو دپاره درسره زموږ چینل هم ضرور سبسکرایب کړئ. مننه.